السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو امید لرم چې ټول بیرته روغ او جوړ یاست. دوستانو په نن ویډیو کې به د واتساپ 15 ډېر خوندور سیټینګونه او رازونه در وښیم چې هغه به در اوسه پورې ډېرو دوستانو ته نه وي معلوم. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې دغه 15 اپشنان د څه شي کارونه کوي. نو دوستانو ډېر خوندور سیټینګونه هم دي. ما ته خپله ډېر زیات خوند راکړ. خدای دې وکړي چې تاسو هم خوند درکړي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو چې کله تاسو راغلاست واتساپ مو کلاو کړو، اوس زه راځم دا ګروپ ته یې خلاصوم. نو زه غواړم چې په دا ګروپ باندې زه راپورټ وکړم که دا خو ښه ګروپ دی چې ستاسو سره که غلط ګروپان چې غواړئ د هغه نمبران بلاک کړئ. نو یو په دغه طریقه بلاکېږي چې کله تاسو راغلاست مطلب دلته په دغه نوم چې دی کلیک وکړئ. په نوم چې مو کلیک وکړو دلته به ښکته راسي. وینو دوستانو دلته یو د ګروپ څه وتل دی، ایکسټ ګروپ دی او بل ریپورټ ګروپ دی. نو دغه وینو دوستانو دغه دوه اپشنان، نو یو دغه ځای دی او بل دالته کېږي دوستانو چې تاسو کله راغلاست دلته دغه 3 ډاټ مو کلیک وکړو. نو ګورئ د پای اخري اپشن دی مور، دا مور کلیک وکړئ. ګورئ اول اپشن دی دا د ریپورټ، دا ګروپ باندې ریپورټ ویل کېږي. دا کله ریپورټ پرولو په دې ګروپ کې د ایډمینل نمبرونه بلاکېږي چې بلاکېږي. که چیرې پر دې ګروپ نورو کسانو هم ریپورټ وهلی بیا د ډېرو خلکو نمبرونه چې دا بلاکېږي، اکثره بیا د ایډمینانو نمبرونه بلاکېږي. نو دوستانو دوم اپشن څه کار کوي؟ دوم اپشن دا کار کوي چې کله تاسو غواړئ د دا ګروپ ووځئ نو دغه دوم اپشن پر وهئ. دا مو پر وولو کله کلیک وکړئ بیا په دغه کلیک کوئ. دا وینئ دوستانو چې په دې کلیک وکړئ بیا تاسو دغه ګروپ څخه ووتاست. نو د دې بل دریم سیټینګ کوم یو دی. ښه دوستانو ورته به راسئ په دغه 3 ډاټ به کلیک وکړئ. په دې مو کلیک وکړو شاباسي سیټینګ مور اپشن دی. دا وینئ دوستانو دلته اخري اپشن دی مور. دلته چې کله راغلاست مور مو کلیک وکړو دلته ګوره کلیر چیټس. نو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ ښه دا اپشن دی. دا وینئ په دې چې کله کلیک وکړئ اوس په دا ګروپ کې چې څه میسجان سوي دي، څه لیکایانې سوي دي، هغه به په مکمل په یوه کلیک سره ډیلیټ شي. اوس دا که زه غواړم یاره دا ګروپ شاید مې ډیلیټ کړي وي نو تاسو به دا یو داسې ډیلیټ کوئ. نه دا چې دلته راغلاست دا 3 ډاټ مو کلیک وکړو ښه په دې مو کلیک وکړو مور ته راغلاست دا کلیر چیټ. نو کله چې په دې کلیک وکړئ دا مکمل په مکمل سره ختمیږي. نو بله دریم سیټینګ شو او بیا به راسئ په دغه 3 ډاټ به کلیک وکړئ بل سیټینګ دی. ښه دوستانو په دې مو کلیک وکړو راغلاست دا مور اپشن ته. مور ته چې راغلاست څلورم اپشن د څه کار کوي دوستانو؟ اوس په دې ګروپ کې څه میسجان سوي دي، څه لیکایانې سوي دي، څه خبرې سوي دي، څه ویډیوګانې استول سوي دي، څه تصویران استول سوي دي. نو که تاسو غواړئ دا بل ګروپ ته پورته کړئ دا ډېر په اسانۍ سره او اکثره دغسې ملګري وي چې غټ ګروپان وي د خبرو په باره کې یا وروره د اسلامي بیانو په باره کې. نو د یو ګروپ پر ځای 10-15 ګروپان جوړ کړي وي. نو چې په ګروپ کې کوم میسجان سوي تاسو هغه په یوه کلیک سره ګرد نشر کولی شئ. څنګه نشر کولی شئ؟ ګورئ دوستانو راغلاست دلته 3 ډاټ ته 3 ډاټ ته کله راغلاست کلیک مو پرې وکړو دلته مور ته راسئ. دلته ګورئ دغه اپشن دی. دا وینئ دوستانو دا ایکسپریټ چیټ. نو چې کله په دې کلیک وکړئ نو دوستانو بیا په دغه کلیک کوئ. دا وینئ دغه په دې چې کلیک وکړئ اوس به دوستانو تاسو دغه صفحه خلاصه کړي. چې کله دغه صفحه درته خلاصه ګوره تاسو ته ګرد مکمل شار نه خلاص کړه، یعنې د شیر اپشن یې درکړو. زه اوس غواړم چې د دغه ګروپ میسجان یو بل ملګري ته واستوم. نو زه اوس تاسو در مخه استوم. ښه دلته رالم واتساپ یې کلیک وکړو. ښه واتساپ مې کلیک وکړو نو زه اوس تاسو ته وایم ښه زه راځم دا ملګري ته استوم. ښه اوس تاسو ګورئ دوستانو چې دا به ګرده ولاړ شي. دا وینئ دوستانو دلته یې راواستل سټیکران لیکایانې لینکونه مینکونه. دا وینئ دا ګرد دا مخکې نه وه دا ګرد اوس ورته راغله. ښه ګرد مکمل شیان یې راټول کړه دلته راغله میسجان چې سوي دي تصویران هغه شیان چې پورته سوي دي ګرد راغله. او بل سیټینګ دوستانو نو ګروپ ته زه راغلم ښه زه دغه ګروپ ته رالم دلته بیا په دغه 3 ډاټ کلیک وکړئ
دغه مور اپشن به کلیک وکړئ. اوس ګوره چې که ستاسو سره په واتساپ کې داسې یو خوندور ګروپ وي چې هغه کې ستاسو ډېر ضروري کارونه وي یا تاسو ګپه کوئ نو هغه به دلته تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي. ښه لکه دغه اپلیکیشنان چې دي زه اوس ورځم واتساپ ته ورغلم نو دا دې زه واتساپ ته راغلم غواړم چې دغه ګروپ ماته په سکرین باندې شو سي لکه اپلیکیشن نو راپسې په دغه 3 ډاټ به کلیک وکړو په مور اپشن به کلیک وکړو د پای اخري اپشن دی دا وینئ دا په هر واتساپ کې شته دا نه چې دا اوس زما بل واتساپ دی او ساده واتساپ دی او په هر موبایل کې دا دی. ګوره دا په اپ چې کله کلیک وکړئ ایډ نو دلته بیا په دې ایډ باندې کلیک کوئ دا وینئ دوستانو دلته چې کله هم په دې کلیک کوئ زه ښیم دا وینئ دلته دې ما کلیک وکړو اوس یې ګورئ دا ګروپ زموږ سره سکرین ته لا هم تللی وي تاسې ګورئ دوستانو دغه دی دلته رالی ورته وګورئ په خپله ورته وګورئ دا ویډیو ما نه ده سکیپ کړې ستاسو تر مخه دا ویډیو شروع ده وینئ واتساپ د تصویرانو ګروپ دغه دی بلکل هغه کوم ګروپ چې ما اوس هلته دغه کړی هغه دلته راغلی دی. نور شیان خو اپلیکیشنان دي دا ګروپ دلته راغلی که په دې ګروپ کې هر میسج کېږي هر څه کېږي زه د اسانه دلته ورتلای شم دا ګوره دلته وینئ دوستانو زه ورتلای شم نو دغه سیټینګونه دې خو دا دې وکړئ چې سر په خلاصوئ کوم سر نه یې په خلاصوئ بیا ویډیو وګورئ په ځای دروئ یا سیټینګ کوئ بیا برته ویډیو ګورئ نو که تر اوسه پورې زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو د مهربانۍ د لارې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ په دغه چینل کې هره ورځ دغسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو هغه بیا ډېر ژر تاسو ته دررسیږي. نو نور وخت مو نه اخلم ماته اجازت راکړئ د نورو ویډیوګانو ګورئ د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. وسلام.